پنځه میاشتې ما کار کېږي چې دلته ما کله کور جوړ کړی 4 کاله مخکې 4 کاله مخکې ما کور خلاص کړی چې راغلم ما دعوا یې راته وکړه بیا یې راته دیوال هم چپه کړه اختار مې هم راکړه حال دا چې اوس هم راپسې سړي راوړې ده دلته آرایش شوم هغه وخت کې ته نه وې بیا مې داسې نه یو لس دفعې ستاسو رینجر بوته سړی نه حاضرېده په چل ول ما چې راووس دېزې کې امیر د جنۍ دی یو دانه کشف وکړه څه شی و دغه دېزې کې د هغې په مقابل کې زه بندي کولم امیر د جنۍ او کشف دواړه ملګري وویل ته به بندي کېږي دا جلد تا باندې اخیستی د پرون په ما اخیستی او زما 4-5 میاشتې کېږي دا خبره چیزه د پیسو ده دلته ستا په حوزه کې عموما پیسې روانې دي جنۍ او کشف پیسې اخلي چې پیسې ونه کړي ولاکه درته وایم چې مودۍ بندي کېږي غل خلاص دی کنې راځه درته زه درته 100 دانې وښیم او تا نه پیسې غوښتل شوي دي وایي چې پیسې ونه غوښتل شي نو دا کار ولې څوک یې غواړي کشف او جنۍ غواړي که پیسې ونه غواړي ولې ما زه بندي کېږم هغه د خوشي اسناد دا دي لرم غل پسې کړی غل د ما نه مخکې لاړه دېزې کې ما ته د سرباري به دا خبرې و سترګې راته راګولې وځه ستا مسله د حقوقو ده دیوال مګزارېږي حقوق دي چې کله به ستا په ځي کې څوک حلال کړي بیا به حقوق ختم شي پیسې دې نه غواړي چې راسه بندي کړم پیسو خبره د پیسو ده اسناد په لاس لرم هر څه په لاس لرم او د هغې د پاسه غل خوشي کېږي زه بندي کېږم